له انګریزي اشغال څخه د ازادۍ په 140مه کلیزه کې مولوي محمد یعقوب مجاهد پوځي نمایش ترسره کړ او افغان ملت ته یې یوه بله زړه راښکونکې وینا وکړل. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد یو ځل بیا څه ویلي او چیرې یې پوځي نمایش ترسره کړ، بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د هیواد د خپلواکۍ د 140مې کلیزې په لمانځ غونډه کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځو چې هیواد په بشپړه توګه آزاد دی او له دغې ازادۍ به په ټول توان او طاقت سره ساتنه وسي. ښاغلي مجاهد په دغې ناسته کې ټینګار کړی چې په یوې پیړۍ کې د 3 امپراتورۍ له هغې ډلې انګریز، روس او امریکا ته ماته ورکړل سوې او هڅه کیږي چې جګړې او تورتمونو ته د افغانستان د ستنېدو مخنیوی وسي. مولوي محمد یعقوب مجاهد همداراز زیاته کړې موږ له هیڅ چا سره دښمني نه غواړو او د هیڅ چا د امنیت خرابولو ته تږي نه یو. د هغه په وینا خو ځینې هیوادونه اوس هم غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت نړۍ ته بې مسؤلیته او بې وعدې وښیي. ښاغلي مجاهد په ورته وخت کې دا غوښتنه او یادونه هم وکړه چې ګاونډي هیوادونه دې د دوی خلاف څوک جګړې ته نه هڅوي. هغه وویل که څوک زموږ پر خلاف زموږ مخالفین روزي، دا ذهنیت ورکوي چې ولاړ سه افغانستان ته او امنیت خراب کړه. په یو او بل نامه د افغانستان بعضې او په کمه اندازه غولېدلي کسان پیچکاري کوي، منظم کوي او زموږ پر خلاف منسجم کوي. دوی باید پوه سي چې پر دې هر څه موږ پوهیږو، غافل نه یو او موږ به په کلکه د دغې کړنې دفاع وکړو. مولوي محمد یعقوب مجاهد یو ځل بیا پر ولسمشر محمد اشرف غني غږ وکړ چې خپل هیواد ته راسي او د هیواد په آبادولو کې ورسره ګډون وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.